بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو که چېرته تاسې د چرګانو فارم لرئ، که هغه د چرګوړي وي او که د چرګو هګۍ وي او ستاسو کارونه غیر منظم وي، نو تاسو کولی شئ چې دغه ډیټابیس په واسطه خپل کارونه منظم کړئ. نو که چیرې تاسې فارم لرئ نو دغه ویډیو دقیق وګورئ تر څو تاسې د دغه ډیټابیس په استفاده باندې سم پوه شئ، تر څو په استعمال کې درته مشکل او ستونزه رامنځته نه شي. دا ډیټابیس دی، دې کې ګورئ دا لومړی چې دا ډیشبورډ دی. په دې کې موږ سره مکمل معلومات دي چې څومره موږ سره فرض مثال پرچیز کاست دی، همدار مطلب چې کوم چرګونه موږ اخیستي د هغې چې څومره پیسې راځي، څومره چې خرڅ کړي، همدارنګه د دانې د دوا مکمل معلومات دي عمومي. په دې کې بیا چې دی موږ سره دلته چې دی دا ډیشبورډ دی، په دې کې د ټول شیټونه دې سره لینک دي. فرض مثال زه راځم، موږ شروع د فارم شیټ نه کوو. فارم باندې مې کلیک وکړو، ودلته هم کولی شي فارم ته راشي. فارم کې موږ سره چې دی دې ځای کې به تاسې صرف څه کوئ، په دغه جنس خانه کې چې دی چرګوړي یا چرګې، دغه کې به تاسې لیکل کوئ. مثال که تاسې چرګوړي وي دلته ولیکئ چرګوړي، که تاسې سره چرګې وي ولیکئ چرګې، صرف دې خانه کې. نور به د شمارې د اخیستل شوي چرګوړو، خرڅ شوي یا مړه شوي سره او یا همدارنګه موجوده چرګوړو سره هېڅ تاسې به کار نه لرئ. فارموله به کې کار شوې ده، خپله اتومات چې دی دا مخ ته ځي. نو صرف تاسې دغه ځای کې چې دی هم یو ځل لیکئ یو جنس. مثال فرضاً تاسې صرف چې دی چرګوړي کاروئ، چرګې نه، دا چرګې دا ډیلیټ کوم ته نه، صرف چې دی موږ فرضاً چرګوړي اچوو. نو که چېرته مثال بیا تاسې چرګانې وي دلته ولیکئ چرګانې یا چرګې، نو دلته ورسره اضافه کړئ. فرضاً زه غواړم دلته ولیکم چې چرګې، دا مې ولیکل. دا به خپله ګوره دلته اتومات فارموله هر څه اضافه کېږي. دویم قدم کې راځو مونږه پرچیز، چک پرچیز د چرګوړو اخیستل. فرض مثال ته راځئ چرګوړي اخلي، دلته زه لیکمه چرګوړي. په دې خانه کې ګوره چرګوړي ټیپ به پسې وي، خپله اتومات شماره خپله اتومات راځي. صرف د جنس خانه کې مونږه لیکل وکړو. همدارنګه تاریخ هم اتومات راځي. مقدار څومره چرګوړي ته اخلي، فرض مثال ته وایي چې زه فارم کې 3000 چرګوړي اچوم، فی دانه چرګوړی دی فرض مثال په 22 روپۍ واخیست، مجموع ګوره 6,000 روپۍ شو. د 3000 چرګوړو 6,000 روپۍ شوې تا چې دا واخیست. فارم ته چې راشي تاسې وګورئ مونږ سره دلته اخیستل شوي چرګوړو کې 3000 او 200 چرګوړي چې دی دا مونږ سره شو، یعنې 200 مخکیني وو، 3000 پکې اضافه شول. راځو ورپسې دریم قدم کې چک سیلز، مطلب دا چرګوړي چې دی دا ورسېدل، خپل هغې ته ورسېدل خرڅه. دې ځای نه راځي چرګوړي، مثال فرضاً ته لیکي چرګوړي، مقدار څو دانې خرڅوي. فرض مثال یو نفر راغی په هغه دې 100 دانې خرڅ کړه. یو چرګوړی دی په څو خرڅ کړه، فرضاً یو چرګوړی دی په 220 روپۍ خرڅ کړه. نو دلته هم شماره اتومات رسیږي، صرف جنس دی ورسه او جنس هم چې دلته موږ سره ډراپ ډاون لیست دی، مقدار دی ورسه او قیمت دی ورسه او مجموعي قیمت دلته راځي. تاریخ خپله اتومات راځي. دې ځای نه چې دی مونږ تاریخ سلایسر راوستی، دې ځای نه کولی شو مونږ دا بیا فلټر کړو، او که دې ځای نه کلیر فلټر باندې کلیک کړو ټول به یو ځای راځي. نو دا شو مونږ سره ګوره 100 دانې مونږ خرڅ کړل. که فارم ته راشو 100 چرګوړي دلته خرڅ شو، دا چې دی مخکې 622 شو، اوس 222 100 اضافه شول، یعنې 100 خرڅ شول. څلورم قدم کې بل چې دی مورټیلیټي کې چې دی هغه چرګوړي چې مطلب تا سره فارم کې مردار شوي دي، هغه چرګوړي دلته جنس نوم یې لیکي، مثال چرګوړي. صحیح شو؟ څومره مقدار تا سره په دې 3000 کې مردار شوي، فرض مثال 400 دانې چې دی دا مردار شوي دي. عمر یې څومره و دا لیکي که نه اپشنل دی. همدارنګه وزن یې اپشنل دی. د مرګ سبب یې څه شی دی، مریض و څه شی و. همدارنګه تخمیني قیمت د دې 400 چرګوړو چې تا ته به څومره تاوان اړولی. فرض مثال 400 چرګوړو چې دی مثال ما ته چې دی اړولی 2000، فرض کوي 2000 افغانۍ ما ته تاوان اړولی. تاریخ هم خپله اتومات راغی. ګوره دا 400 چرګوړي چې دی دلته که فارم ته راشو، فارم کې دا 400 هم ورسره جمع شول. ګوره مخکې 200 او 22 شو، اوس چې دی 1122 دي، یعنې دغې کې خرڅ شوي او مړه شوي چرګوړي چې دی دلته راغلل. اوس راځو دغه څو شیټونه وشول، چک پرچیز، چک سیل، مورټیلیټي. همدارنګه اوس د دې فیډ دانې ته راځو او دوا ته راځو.
فرض مثال دلته لیکي چې د چرګوړو دانه ده دا دې واخیسته څو بورې فرضاً 200 بورې فی بورې دې په څو اخیسته مثال اټکلي ډول فرضاً زه یم چې په 240 روپۍ فی بورې ګوره څومره پیسې شو 48,000 همدارنګه ته وایې چې زه بور اخلم ورته بور دې واخیسته څو بورې فرض مثال 100 بورې فی بورې دې په څو اخیسته مثال لیکي په 100 ګوره د دې پیسې څو شو 400 دې کې هم شماره اتومات راځي هم چې د مجموع قیمت اتومات راځي هم چې د تاریخ اتومات راځي دې سره به کار نه لري بیا راځي میډیسن دوا دې ورته واخیسته دلته فرض که مثال ما دا شین لیکلي دي پناډول او پرستامول او همدارنګه فرض لیکي چې فلیجل پښتو کې هم لیکلی شي او په هره ژبه چې ته لیکي فلیجل دې واخیسته څومره مقداره فرض مثال 10 دانه دې په څو اخیسته فرضاً 50 خپله اتومات چې دی پیسې جمع شي هدف څه هدف دپاره استفاده کوي او دغه چې دی دغه موږ سره دا سلیسر دی په دې باندې کولی شو موږ فلټر ولګوو د تاریخ په اساس باندې نو که چېرته غواړو هر یو باندې کلیک کړي هماغه اندازه تاریخ به دلته راځي په راځو اوس بل چې دی د چرګانو سره هم خرڅوي که نه فارم دې واخیسته ختم شو غواړې سره خرڅه کړې نو دلته چرګانو سره لیکو څو بورې در سره ده فرض مثال ما سره 90 بورې ده فی بورې ده په څو خرڅه کړم مثال 140 پیسې څومره شي دومره 2600 همدارنګه راځو بل چې دی که چېرته چرګانې وي او هګۍ کولې نو دلته ایکس ته راځو فرض مثال تولید شوي هګۍ چې دی تا سره روزانه مثال نن ورځ فرضاً 10 هګۍ تولید شوي ګوره اتومات چې دی شماره راغله او تاریخ هم راغله صرف تاسې به مقدار ولیکئ 10 هګۍ تولید شوي دلته دا تولید شوي مقدار ته خپل اتومات د هګۍ اضافه کیږي فرض مثال تا سره اوس چې دی یو نوي هګۍ موجود دي ته وایې چې زه خرڅوم هګۍ مثال 80 دانې ته خرڅوي 80 هګۍ دې ولیکلې فی دانې قیمت څو مثال په 9 روپۍ نو 220 روپۍ په دې تاریخ باندې ګوره هلته خپله اتومات موجوده هګۍ کې به تاسې ګوتې نه وهئ دې کې چې دی خپله ګوره موجوده تا سره اوس 11 هګۍ پاتې دي تولید شوي ټوټل 188 خرڅ شوي 120 او موجود تا سره څو دي 1100 همدارنګه اوس راځو ایکسپنس ته مصارفو ته مصارف ته هر ډول مصارف دې کې لیکلی شي هغه چې د هر شي مصارف وي فرض مثال ډوډۍ چای بسکټ همدارنګه چې کم شی مصارف وي دلته نوعیت ورته لیکي د هغه جنس نوم لیکي چې دغه شی مصرف شو فرض مثال زه تاسې مثال وایم فرضاً یخ دې راوړل د څو فرضاً د 10 روپو صحیح شو د مقدار څومره مقدار کې چې دا شی لیکي خو د یخ دپاره فرض مثال د 10 روپو شو ټول همدارنګه فرضاً تا چې دی د ژمي دپاره کوله واخیسته چرګانو لپاره فرض مثال دلته لیکم چې کولا مقدار فرضاً زه ورسره لیکم چې فرضاً 2 ټنه فی ټن چې دی څومره 2 ټنه چې مثال ټوټل فرضاً وشوه په 4000 صحیح شو دا زمونږ مصرف شو همدارنګه راځو امپلای ته امپلای کې ته ځان سره دا کارمندان دلته ثبت کې فرض مثال احمد دی او خان دی فرضاً زه لیکم چې دلته ولی مصفت که د کبزې دی فرضاً د کابل دی تلیفون نمبر دلته قرارداد کې ورسره د کارګرو سره تنخواه قرارداد مثال فرضاً دلته ورکوي ته 6000 افغانۍ صحیح شو دلته راځي اوس دته میاشت پوره شوه ته پیسې ورکوي څوک دی ولی دې ولیکه ګوره ولی دلته خپل اتومات راغی صحیح شو دا نور شیانې که ته لاسي ډول لیکي که نه خو دلته ولی چې دی خپله مونږ ډراپ ډاون لیست جوړ کړی دی ځنه کولی شي چې ولی راواخلي یا داسې هم بیا جوړېدی شي چې څنګه دلته ولی ولیکي اتومات د هغه دا نور ریکارډ راشي او دلته معاش څو ورکوي فرض مثال 6000 ورکوي 6000 دلته چې دی معاش ورکوي دا دې ورک اوس راځو وروستۍ برخه چې دا د ریپورټ برخه ده ریپورټ برخه کې چې دی مونږ سره ګوره دغه راپور چې تاریخ په اساس کتل کېږي د شروع تاریخ او د ختم تاریخ ګوره د اخیستل شوو چرګوړو قیمت که چېرته ته غواړې چې ټوټل وګورې ټوټل مونږ سره دلته ډشبورډ کې ګوره دلته چې دی ټوټل ښیي دا ټوټل دی او که وایې چې نه زه خپله مینولي د 1 ورځې 2 ورځو 10 ورځو میاشت کال ګوري نو دلته به تاریخ ورته ولیکي تاریخ به دا کم فارمټ چې ما لیکلی په همدې فارمټ کې به یې لیکي فرض مثال ګوره زه ورته یم چې د 22 تاریخ چې کم ریکارډ دی 22 نه شروع تر د څومه پورې ما ته دا وښیه زه به دا رینیم کړم او دا کم عادت چې دی دا به زه په انګلیسي ولیکم
2 انټر کړئ. ګورئ وایي تا په 22 تاریخ 22 د 1415 درېمې 22 نه 1415 د درېمې 22 پورې تا چې د چرګوړي اخیستي دي د 6,000 خرڅ کړي د 18,000 دانې قیمت دانه چې د اخیستي 50,400 دوا د 1500 ورته اخیستي. مړه شوي چرګوړي چې د قیمت 2000 دی مطلب په یو ورځ چې تا نه مړه شوي هغه 2000 او د چرګانو د سرو عاید چې دی هغه 2000 روپۍ دی. همدارنګه مصارف چې دي هغه کم نور اضافي مصارف 4,800 روپۍ او د هګیو تعداد هم درته ښیي چې مطلب هګۍ تا سره په موجودي په ګودام یا سټاک کې څومره دي. کارمندانو معاش دې په دې 22 تاریخ دومره ورکړی. خالص ګټه چې دی په دې تاریخ وایي تا ګټه نه ده کړې تاوان دې کړی ځکه منفي 59,980 تاوان دې کړی. همدارنګه د هګیو قیمت 260 افغانۍ شوی. که چېرته دلته سلز ته راسو ګورئ چک سل ته په دې کې فرضاً تا چرګوړي خرڅ کړل دلته به راشو زه به ولیکم چې چرګوړي دې خرڅ کړل څو دانې ته به فارم کې وګورې تا سره موجود څومره دي. فرض مثال ما سره موجود 2588 دي نو زه دا خرڅوم 2588 دي فرض زه 1500 چرګان خرڅوم یو دانه چرګوړی په 2,500 روپۍ باندې ور 3,15,000 روپۍ شي. که چېرته ریپورټ ته راشو ګورئ اوس موږ ته وایي 3,15,000 روپۍ چې تا ګټه وکړه ځکه هلته خو موږ چرګان نه وو خرڅ کړي اوس مو خرڅ کړل. نو دلته چې دی موږ ته راپور ښیي که زه چېرته راشم دا بیرته 21 کم نو دې سره د 21 تاریخ چې کوم ډیټا د هغه به هم راواخلي. تاسې اوس وګورئ اوس 3,13,000 مطلب هغه اضافي هغه هم راواخیست. په دې باندې تر دې ځایه پوه شو انشاءالله. دا چې دی خپله اتومات ثبت کول کوي. ګورئ که چېرته راشو رایټ کلیک وکړو ویو ته راشو او دلته ویو کې چې دی زه راځم دلته ما یو کوډ دې ته برابر کړی چې اتومات بیک اپ هم اخلي او هر 15 منټه بعد چې دا ثبت کول کوي. فرض مثال زه راځم دا چې دی ورته 10 سکنډه بعد چې دی دا فایل ما ته سیف کوه دا مې ورته صفر کړ. دا څه کار کوي ګورئ دا چې دی فولډر پات په ای ډرایو کې د مای بیک اپ په نوم باندې فولډر خپله اتومات جوړوي چې هغه یې جوړ کړه په هغې کې فایل جوړوي مای ډیټابیس په نوم باندې او تاریخ به ورسره یي د هماغه ورځې دا خپله اتومات جوړوي. که چېرته هلته فولډر موجود نه وي ور دا مې سیف کړه زه راځم دا کلوزوم دې زه نه او زه ما هماغه ډرایو ته دا ای ډرایو دی مای بیک اپ په نوم فولډر دی زه دا شفټ ډیلیټ سره مې دا ډیلیټ کړه یا رایټ کلیک سره هم ډیلیټ کولی شي رایټ کلیک ډیلیټ دا زه ډیلیټ کوم. ګورئ هلته چې سکندونه پوره شي مای بیک اپ په نوم باندې خپله اتومات به یو فولډر تا ته د اکسل خپله جوړوي بیک اپ له خاطره تر څو ستا بیک اپ چې دی وساتل شي او دلته چې دی ستا هغه کومه ډیټا چې ده هغه د منځه لاړه نه شي یا ریکارډ ختم نه شي. نو تاسې اوس ګورئ چې کله 10 سکنډه پوره شي نو خپله اتومات به څه وکړي دا به یو بیک اپ واخلي. وګورئ بیک اپ په نوم باندې خپله اتومات فولډر جوړ کړه په دې کې ګوره مای ډیټا بیس په نوم باندې فولډر جوړ کړه. ګورئ که هر 10 سکنډه بعد چې دا خپله اتومات دغه چې دی سیف کېږي نو ته د هغه وخت ورته بدلولی هم شي مثال 15 منټه 10 20 منټه 100 منټه ورته ته ټاکې کولی شي هغه ورته وټاکې. بله مهمه موضوع دا ده د 2 ورځو ډیټا دا ساتي. فرض مثال زه کنټرول سی کنټرول وي سره دا فایلونه زه داسې اضافه کوم 2 فایله زه جوړوم دلته راځو ګورئ زه دې ځای نه دا 6 دا 2 فایله شو فرضاً زه دې ته تغیرات ورکوم مثال زه دا تغیرونه دې ته زه لیکم چې فرضاً دا زما د 10 تاریخ ډیټا ده همدارنګه بیک اپ دی فرض مثال ورته لیکم چې دا زما د 11 تاریخ بیک اپ دی همدارنګه راځو دا زما د فرض مثال دا د 9 تاریخ بیک اپ دی 09 همدارنګه دا فرض مثال زما چې دا د 8 تاریخ بیک اپ دی همدارنګه راځو دا چې زما فرضاً دا د 9 تاریخ بیک اپ شو او همدارنګه د دې بیک اپ به زه واخلم دا چې فرض مثال زما شو د څومره د 8 تاریخ بیک اپ شو. اوس تاسې ګورئ دا 12 چې دی دا هم زه ختموم دا 8 به خپله اتومات بیا ختمېږي ولې ګورئ دا چې دی دا 5 کومه 0.5 زما بیک اپ شو دا اوس ګورئ کله چې 12 بیک اپ واخیستل شي هغه 0.5 چې دی هغه به خپله اتومات ختم کړي یعنې د 2 ورځو بیک اپ چې دی دا تا سره ساتي دا اکسل فارمټ ګوره دغه 5 ختم شو 12 خپله اتومات راغی. نو که چېرته تا سره هغه اصلي فایل ختم شي دغه بیک اپ نه ته بیا استفاده کولی شي چې د دې دا ګوره که زه چېرته دا اوپن کړم دې نه تاسې کولی شئ چې څه وکړئ استفاده وکړئ دې باندې رایټ کلیک کوو اوپن. نو که چېرته مثال هغه فایل ته د لاسه ورکړې عین همدغه فایل چې دی تا سره دلته راغی او ته د دې لارې کولی شي چې څه وکړي خپل هغه ډیټا بیرته ترلاسه کړي عین هماغه فایل دی ګورئ دا موږ ته بیرته راکړه.
نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د دغه ډیټابیس نه موږ استفاده وکړو، استعمال یې وکړو. که چیرته ویډیو مو خوښه شوې وي او دغه ډیټابیس مو په کار وي، نو موږ سره په دغه واتساپ شمېره باندې اړیکه ونیسئ تر څو تاسې دغه ډیټابیس ترلاسه کړئ. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.